بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم په حسن خان ډیجیټل کې ز تاسو ته هر کله وایم ګران کتونکو نن مې پرون چې کله دا بجټ پیش شو نو ما خو په د اردو کې یو ویلاګ کړو چې خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د لپاره پکې ماشاءالله هیڅ داسې نشته دی نن مې چې ټول وکړه چې مې کې دی شي پرون زما داسې د نظر تیر شوی پکې دی بجټ کې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د لپاره ځکه چې 13 کالو راسي چې کوم دی دا سیمې چې کوم دی د ریاستي پالیسو د غلطو پالیسو د وجنه پورا خیبر پختونخوا تباه شوله دهشتګردۍ د وجنه د وسره د ملټري اپریشنز د وجنه انفراستراکچر پکې تباه شو د دهشتګردۍ د وجنه تجارتي مواقع پکې ختم شو صنعتونه چې کوم دی هغه تباه شو اورنه بو بجلی په چې کوم دی هغه دغه کړی ده نو ما وی چیرې کې دي شي کې د پښتونخوا د پارنیږي د قبایلی علاقو د پر ځکه چې قبایلی علاقې کله زم کولې هغه ټیم کې ډېر غټي وادي شوي وي نو په زید دی چیرې لکه هغه له انسنټیوز ورکړې وي سمرات ورکړې وي اغشت مرات د هغه نه د ملکن ډیویژن کم چې د عسکریت د وجنه یا د دهشتګردۍ د وجنه ډیر زیات ځپلې شوی علاقې دي هغه ټیکسونه هم ته واپس چوټ چې کومه ته واغست اوس په حالت کې د ملک د نور سیمو په شانتي الته کې با دغه کروانی ټیکسونه بالته کې اغستی شي ور لکه قبایلی سیمې دا د ملک د ټولو نه غریب ترینې علاقې وي دا تقریبا 6 میلیونه د پاسه 15.5 میلیون یا 6 میلیونه دا آبادی و اوس خیال دا و چې په دې بجټ کې د دې لپاره لکه ټیک ته 100 ارب روپۍ خدا ویل شو چې هر کال به د لپاره دو هغه خو نشولې د دې نه علاوه 1.5 ارب روپۍ اوس پکې ټوټل دغه لپاره چې کوم اعلان کړي پرون چې ما ویلو 65 نو خنن پته ولګی چې 90 ارب روپۍ خدا 90 ارب روپۍ چې کوم دي د مانه د خیال شي دا الته کې ولګي ځکه چې مخکې هم د دې لپاره دغه 50 ارب پورې دا به کېدلې وغه کې اکثر نیمه واپس کېدلې وجه دا چې انفراستراکچر نشته سو نور پکې داسې د حکومت سره منسوبي نشته دی خبره ده چې دا پیسې خو دوی الوکیټ کی خدا الته کې لګي نه څنګه چې مخکې به د کې میکسیمم واپس راشي نو په پنجاب کې ولګي دي کې په سند کې ولګي ځکه چې پښتونخوا مطلب خدا دی یو خو به سره به لیډره هیڅ هم داسې نشته د چیرسو کې تاسو کې تاسو دین اندازو لګوي چې په وفاقي بجټ کې د دانش سکولونو اعلان شو چې نه هندي کلس دانش سکولونه به وفاق جوړي ټیک ته بلوچستان له پکې یو ورک نور ټول پنجاب کې اسلام آباد کې پسند کې خیبر پختونخوا کې نو ورکو نو زه خیر دی په کار دي چې د قبایلی سیمو کې خو یو دانش سکول چې کم دی دا هغه حق کوي جوړېده د وفاقي بجټ چې کم د هیل پروجیکټ دی دا هغه کې خیبر پختونخوا نه د قبایلی سیمې یادوم دا هغه د پاره اسم نشته دی دغه شانته د انفراستراکچر ډیولپمنٹ لپاره چې د سند لپاره کوم شو پنجاب کې چې کوم انفراستراکچر دغه کې د ان ایچ ای لپاره چې سونه پیسې دي هغه ټول د هغه د پنجاب یا د سند دغه کې خیبر پختونخوا کې یو پروجیکټ چې کم دی هغه د مرکز نه د ځل نه دی اعلان شوی چې کوم ما په خیال سمره میکسیمم چې خیبر پختونخوا ته بده دی تقریبا چې مونږ سردار ازي ولس زره بلکې 8000 اربه دی دا 80 ټریلیون روپیز چې کوم دی یعنی کربه روپی چې دی په دې کې د خیبر پختونخوا حساب یا 50 کروڑه ده یا 80 کروڑه ده اوس ول دا چې ولې دا داسې کیږي آیا د پښتونخوا ځوانان چې د جنگ د دهشتګردۍ د وجنه د ملټري اپریشنز د وجنه سکولونه تبا یونیورسيټي تبا هسپتالونه تبا روډ انفراستراکچر تبا په 13 کال کې په کار نه وچیره مرکز ته طرف یو خصوصي پیکیج راغلی وي چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د لپاره په آی ټي سېکټر کې به مونږه داشي وکړو په هیلث سېکټر کې به دا وکړو په ایجوکیشن سېکټر کې به دا وکړو هغه بالکل نشته دی د قبایلی سیمو د لپاره بالکل نشته دی الټا چې کم دی تاسو ته وی چې د خیبر پختونخوا کم اقتصادي قبرستان چې ته ویلی شي چې په 2000 کې 350 یونټ خو بالکل ختم شو دا نور چې کم دی په 20% کیپاسټي سره چلیږي هغه نه بجلی چې کم ده تاسو دا یقینو کې تاسو د پنجاب یو کلی ته لاړ شئ نو کلی ته الته کې به تاسو ته چې په 40 غنټو کې به 1 غنټه لوډ شیډینګ نه په خیبر پختونخوا کې 6 غنټې 2 غنټې لوډ شیډینګ تاسو والے سوک نشته دی بلخو پرونه ما د ډیر دغه نه سړی دا وي الټه دوی په دې خوشحالي کې چې دا پښتانه چې کم دي دا ډیر زیات غیرتمن خلک دي یاره دا په اسلام او مین دي دا غیرتیم دي غیرت په دوی سکه
چې یو سړی د ځان نه حکومت د دې جوګه دی چې تپوس وکړي. لکه دې وخت کې د خیبر پښتونخوا حکومت دومره نشي کولی چېرې د مرکز یا د پسکو نه ایسکو نه د وابډا نه تپوس وکړي چېرې دا 10 غنټې دا لوډ شیډینګ ولې دی. نه هلته کې درزي کار کوي شي، نه هلته کې د لوهار کار کېږي، نه هلته کې د ترکاڼۍ کار کېږي، نه هلته کې دکان چلولی شي. هغه شته څیزونه یې ختم کړل، بجلي د باندې بنده کړله، ګیس د باندې بند کړ. لکه ما ته هغه دغه یادېده وایي پخوا هغه یو باچا و نو یاره چا پروټیسټ نه کوو، چې چا پروټیسټ نه کوو نو کسانو تېرول یاره وي په قطار کې ودرول، په قطار نه پس بیا هم پروټیسټ نه کوو، بیا ورته وي یاره یو سپېړه ورکوئ. نو پروټیسټ د دې دپاره وشو چېرې دا کسان ډېر کوي چې دا سپېړه راله زر راکړي. تاسو یقین وکړئ دې ټایم کې د خیبر پښتونخوا حالت دا دی چې نه څوک تپوس واله شته. حکومت بالکل حکومت څه کې خلک داسې دی د خلکو نه چې ته لکه سړی لاړ شي تپوس وکړي هلکه ستاسو مسله څه ده، مسله د خلکو ټول نه غټه دا ده چې عمران خان په جیل کې دی. اوس عمران خان په جیل کې دی، دا ځوانان به څه کوي؟ دا ځوانان عمران خان چې کله وزیر اعظم و هغه داسې سود د خیبر پښتونخوا دپاره کړي. اوس دې ټایم کې د پی ټي آی حکومت دی، آیا هغوی دا تپوس کوي چېرې دومره خو یې کمپین کړی وي چېرې د دې صوبې دپاره یو پراجیکټ پکار دی، قبایلي سیمې دپاره یو پراجیکټ پکار وي، د بجلۍ په حوالې سره ګیس پخپله پیدا کوو، یو د 40 MMCFD ګیس لګي د خیبر پښتونخوا د صنعتونو دپاره هغه ول نه ورکوي. نو ما چې دا بجټ وکړ ته نو ښکاري داسې چې یاره بالکل لکه قصدن مدن چې لکه د دې صوبې سره زیاتې کېږي. اوس که مرکز یا پنجاب د دې د پی ټي آی سزا ورکړي، پی ټي آی والا خو د صوبې په ترقۍ کې که څوک خفه کېږي که خوشحالېږي، دا خبره بالکل کلیر ده. زه چې چېرته هم په خیبر پښتونخوا کې تللی ما د چا نه هم تپوس کړی دی نو چا هم د پی ټي آی نه پراجیکټ نه دی غوښتی، هغوی صرف دا وایي چې بس خان دې راوځي. نو د پی ټي آی والا خو دا دی، خو زه وایم چې دا نور خلک خو د هغې دپاره پنش کول نه دي پکار. دا صوبه چې کومه ده دا د دې ملک حصه ده. دلته کې یا خو دا دی چې یاره را روان د ریاست د جهاد پراجیکټ، د ریاست د دهشتګردۍ د میلیټنسي پراجیکټ، یا خو هغه چې کوم دی لا جاري ساتي او د خیبر پښتونخوا ځوان به هم صرف د دې دپاره ساتي چې یا به بوج به راغستی. ښه کار دی چې سړی وزګار شي نو څه کېدی نه، ښه خبره دا ده چې تبلیغ کې لاړ شه، یا به تبلیغ لځي، یا به د عسکریت، یا به د دغه جهاد لځي، یا به د بل طرف ته چې کوم دی د فوج ته راځي. دا درې لارې دي ورته. ټوپک به په هر صورت کې د خیبر پښتونخوا ځوان اوچتوي، یا خو داسې پراجیکټ لګي. نو زه دا وایم که چېرې د پی ټي آی دا پراجیکټ نه دی چې خیبر پښتونخوا کې دی ترقي وشو، بل د پی ټي آی چې کوم کسان دي لکه نن سره ملمانه راغلو دفتر کې را سره ناست د ثوابې یو ډېر غټ لیډر د پی ټي آی یاد کړ. یره وی د هغه حال دا و چې دی په جماعت اسلامي کې د جماعت اسلامي د دفتر نه تارونه پټول دومره لکه د هغه ایجوکیشن نشته دی، هغه صرف په ځان کې دونه ده چې بس لکه دا خو یو کس یاد کړو نوم یې نه اخلم، لکه چې کومې خبرې وکړو اوس هغه زمونږ نن مشران دي، هغوی سره خو دا غم نشته دی چې یاره صوبې له څه کول پکار دي، د صوبې د خلکو له څه کول پکار دي. هغوی ته خو پته ده چې د صوبې خلک ماله دې له ووټ نه دی راکړی چې زه د دلته کې اسپتال جوړ کړم، زه د دلته کې وسایل راولم، دلته کې د بجلۍ جګړه وکړم، دلته کې زه د ګیس جګړه وکړم، دلته کې زه د معدنیات جګړه وکړم، دلته کې زه د ټوریزم جګړه وکړم. هغوی خو وایي چې ماله خلکو ووټ راکړی دی چې ته عمران خان را آزاد کا. نو عمران خان که رازادیږي خو رازاد بشي، که نه رازادیږي نه به رازادیږي. خو مشري خو هم دقې پښتنو له ورکړې ده، که یو د بونیر ګوهر صاحب دی، که د هریپور دغه د عمر ایوب صاحب دی، که دا نور داسې دي نو هغه هم په دغې ور صرف دا جګړې د باندې کوي ظالمانو، صرف دا ټوپک ته باندې که د ریاست هم استعمال کړلی ټوپک یې دله په اوږه ایښی دی، که نن د پی ټي آی هم استعمالي هم دغه ټوپک یې دله په اوږه ایښی دی. هغه بشرا بیبي وایي چېرې پښتانه ډېر زیات غیرتمند دي. هغه ورځ وزیر اعظم تللی و جرګې ته، د جرګه زه بار بار یادوم چې سړی یې خفه شي، هغه مو دغه د بشرا په شانتي بس پښتانه نور څه کي، دا ډېر غیرتي خلک دي. فیلډ مارشل صاحب تللی ویره ډېر زیات غیرتي خلک دی، او دا دومره لکه سر وخلې پر وخلې کوم دی چې هم په دې خوشحاله دي چېرې وزیر اعظم راته ووایي چېرې تاسو ډېر غیرتي یې، فیلډ مارشل راته ووایي چې غیرتي یې، بشرا بیبي راته ووایي چې ډېر غیرتي یې. خو د غیرت دا حال دی چې په کور کې په 10 غنټې بجلی نه په 400 کې، نه په مردان کې، نه په ثوابې کې. دا لرې علاقې خو پرېږده، دا هغه علاقې دي چې دا ډېر دلته کې ټول لیډرشپ دی. خو تاسو یو ورځ به اورېدلی چېرې د دې وخت کې چې تاسو چاله ووټ ورکړی دی، یو ورځ هغوی دا کتلي چېرې راځئ چې څه پروټیسټ وکړو، څه دله دغه له وکړو، راځئ د بجلۍ باره کې خپل حکومت ته ووایو. نو خبره دا ده
ما مرکز سره دا خبره ده چې یاره لکه که هغوی نه کوي نو د پی ټی آی دا سزا بیا پښتونخوا لکه هغه نالایقه دي که د هغوی دې کې دلچسپي نشته دی خو کم از کم را روان وخت کې د دې ملک د خاطره چې کوم دی که د دانش سکولونه په پښتونخوا کې جوړ شي یا په قبایلي سیمو کې جوړ شي دا به ښه خبرې کې یو هسپتال ورکړي د روډ انفراسټرکچر د یو روډ پروجیکټ خیبر پښتونخوا کې نشته د یو هسپتال د یو سکول یا څه بل څه ریفارمز هغه شی نشته نو ما چې دا نن ټوله ورځ د بجټ باره کې چې څومره خبرونه راغلي وو ما چېرې چېرته نه خو به پکې داسې تاسو یقین وکړئ هیڅ هم نشته دی او ټوله پښتونخوا خاموشه ده وجه دا ده چې کوم لیډرشپ تاسو پرون د خیبر پښتونخوا نه که عمر ایوب خان و که شبلی فراز و که اسد کیسر و که ګوهر خان و تاسو یقین وکړئ ټوله ورځ میډز ډبولې دي او ما هغه د دغه هغه کار یې کړی دی ډزه 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 چغې وخه سورې وخه خو یو کس پکې دا نه دی ویلي چې یاره په دې کې مونږ له خیبر پښتونخوا له دې سره نو تاسو د اسد کیسر نه به دا تمه کوئ چې هغه به تاسو له پراجیکټ راوړي د ګوهر خان نه به تمه کوئ چې به پراجیکټ راوړي د عمر ایوب خان نه به تمه کوئ شبلی فراز نه به تمه کوئ خو ټوله ورځ لګې میزونه ډبوي 15 کاله تیرم په دغه کې تیر کړه دا 15 کاله هم په دغه کې تیر شي خو دې کې اوس داسې څه پکار دي زه وایم چې عوامي نیشنل پارټۍ ته شیرپو خان ته جماعت اسلامي ته مولانا صاحب ته چې دا خو چې کوم رالیږلي دا خو صرف ډمامو دپاره رالیږلي چې یاره میز وډبي که هغه ګوهر ایوب دی عمر ایوب دی که هغه اسد کیسر دی که هغه دا نور دی نومونه به د ټولو څه اخلي که ګوهر خان دی ټوله ورځ یو ورځ ما دی نه دی اورېدلي چې یاره په دې بجټ کې دا وګوري چې یاره د پښتونخوا دپاره پکې څه دي نو زه دا وایم چې یاره لکه نور به مونږ څه وایو دغه به وایو چې بس تاسو ډېر غیرتي او دغه مو غیرت دی چې خپل حق نشي غوښتلی د بجلی حق نشي غوښتلی د ګیس حق نشي غوښتلی د خبره پروجیکټ نشي غوښتلی 18,000 روپو دا بجټ دی په 18,000 کې اربه اربه یعنی 18 کربه دا پروجیکټ دی په دې کې د پښتونخوا سره 50 کروڑ روپۍ دي د دې نه نور غټ شرم وسی د دې نه نور غټ مونږ به نور څه وي خو بس دغه ده چې ما څنګه ووې چې وزګار یو نو تبلیغ کې به ښه لاړ شو مدرسې به جوړېږي او جهاد دی یو طرف ته به د فوج کې جنګېږو بل طرف ته به د فوج خلاف خلک جنګېږي دغه پروجیکټ روان دی نو زه دا وایم چې یاره کم از کم دا موقع ده چې اواز اوچت شي په یو سټیج باندې چې پښتونخوا سره دا ولي کېږي که د پښتونخوا لکه تاسو ته څوک دا دغه درکوي چې یاره ستاسو خو ګوهر ایوب عمر ایوب هم ناست دی ستاسو خو اسد کیسر هم ناست دی ستاسو خو چې کوم دی ګوهر خان هم ناست دی ستاسو اے بی سی ټول مو رالیږلي دي هغوی نه کوي نو که هغوی نه غواړي هغوی خو د دې سره کار نشته دی ځکه چې ما په خیال خفه کېږي دی نه خو ګوهر خان چې دی یونین هغه ته پته زما له یونین کونسل هم څوک دغه خلکو ووټ عمران له ورکړی اسد کیسر ته پته ده چې ما ته په خپل کلي کې زما د اجره خلک ما له نه راغونډېږي هغه له ووټ خلکو عمران له ورکړی دغه شانتې دا نور نو اوس چې تاسو داسې مشران نه لیږلي نو کم از کم تپوس دی پکار دی د دوی نه چېرې تاسو مونږ صرف دې له نه لیږلي چې میزونه به ډبوئ دا صوبت تباه ده برباده ده صنعت تباه دی تجارت تباه دی نظام ختم شو او حالات پکې دا دي چې دا به نور هم خرابېږي نو ما ځکه خیال دا و چې یاره یا خو دا دی چې ریاست غواړي چې دلته کې د حالات هم دغه شانتې وي پرېږده چې بس دا پښتون زلمې مونږ به ورته بادر وایو مونږ به ورته غیرتي وایو کله به په افغانستان کې جنګېږي کله به کشمیر کې جنګېږي کله به یو ځای کله بل ځای کې ترقي به د پنجاب وي ترقي به د سند وي او دوی به راځي یا به په پنجاب په کارخانو کې کار کوي یا به د سند په کارخانو کې کار کوي واقعي خبره ده که په دې د څوک خفه کېږي نه خو زیات نه زیات یا به چوکیداري او یا به کلاس 4 وي دغه دی ورته پروجیکټ هم دغه شانتې روان دی نو اوس که دا زما دا ویډیو تاسو هر څوک ګورئ نو کم از کم لږ یو خپل پروټیسټ په دې باندې پکار دی